په نوې ویډیو کې زه تاسو ته د موبایل یو داسې سیټینګ راوښیم چې د دغې سیټینګ نه بعد به تاسو خپل موبایل چک کولی شئ په 2 منټو کې دننه چې آیا زما موبایل هیک دی که نه دی. مطلب اکثر زموږ په موبایل کې د هیکینګ والا ایپس څوک انسټال کړي او هغه هیډن کړي، نو موږ ته بیا دا پته نه وي چې زما موبایل چې هیک کړی خو چېرته نه دی. هیکینګ دا دی چې ستاسو موبایل بیا د بل کس په کنټرول کې وي، هغه یې استعمالولی شي. موبایل به تاسو سره وي خو تاسو سره پکې عکسونه وي، ویډیوګانې وي یا پرسنل بل څه وي، نو هغه ته لیک کیدی شي، وایرل کیدلی هم شي. نو قدرمنو دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې دغه هیکینګ دا سیستم به تاسو خپل موبایل کې څنګه معلوموي چې آیا هیک دی او که نه دی. قدرمنو دې نه مخکې تاسو نوټیفیکیشن راځي که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې له غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. دې لپاره به قدرمنو دغه اپلیکیشن تاسو د ډسکرپشن نه یا د کمنټس نه سمپل خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې را ډاونلوډ کړئ تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي، سمپل دغه پرمیشن به تاسو نه غواړي، دغه پرمیشن به تاسو دې ته څه کوئ الاف کړئ. ټیک ده. د هغې نه بعد دلته کې سکین یو آپشن تاسو له راکړی دی، دلته کې تاسو وګورئ پروسس سټار. ټیک ده. دې باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دلته کې تاسو له بیا 3 آپشن راکوي. اولنی سیف دی، دویم دی وارننګ یا تریډز. اولنی که محفوظ وي ستاسو موبایل کې داسې څه خطرناک څه نه وي، مطلب هیکینګ والا څه نه وي، نو هغه به بالکل صفا راشي تاسو سره. دا وګورئ زما موبایل بالکل ما سره سیف دی د 56% سکینینګ پورې. اوس که دا سکینینګ 100% شي نو کیدای شي دې کې وروستو څه راشي ټوټل ایپس، مطلب موبایل به ستاسو A to Z چې دی هغه مکمل سکین شو. نو اوس که دې کې چېرته داسې ایپس وي چې هغه هیډن کړي وي، چې هیکینګ والا ایپس وي، اکثر موږ ته یو کس لینک راولېږي، صحیح ده، او هغه لینک چې دی هغه مونږه وایي په دې باندې کلیک وکړه پلان کې چیز به درکړي، پلان کې به درکړي. د دغه لینک په ذریعه زموږ ډیټا چې ده هغه ځان ته اړولی شي، زموږ موبایل چې دی هغه هیک کولی شي. نو دا ایپ لازمي په موبایل کې ساتئ، په هفته کې یو پیره خپل موبایل خامخا سکین کوئ، هسې نه بیا وروستو ستومانه یې. قدرمنو دا ونې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي، که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.